د مازدیګر 4 بجې وې. ورور مې ولېږلم چې مزدور ته 600 روپۍ ورکړم. نو زه ورغلم او غږ مې ورته وکړ، کاکا ستا د مزدورۍ وخت پوره شوی دی، پیسې دې واخله. هغه زما طرف ته وکتل. په یخ ژمي کې د هغه په څېره د خولو څاڅکو لارې جوړې کړې وې. هغه د خپل شلېدلي کمیس په لمن خپلې خولې وچې کړې او ویې ویل، زه 2 ساعته کار نور هم کوم. ورور ته دې ووایه که 200 روپۍ نورې هم راکړي ډېره به ښه وي. هغه بیا په کار لګیا شو. زه هم کور ته راغلم. ورور ته مې وویل هغه سمدلاسه 800 روپۍ راکړي او ویې ویل مزدور کور ته ولېږه. ما هم 800 روپۍ هغه ته ورکړي او ورته ومې ویل کار بس کړه او کور ته دې لاړ شه. هغه راڅخه په ډېر مشکل سره راضي شو او خپل پلاستیکي زاړه بوټان یې پر پښو کړل چې د هغه د بوټ په جوړ شوي سوري کې یې ګوتې ښکارېدې. هغه راڅخه مننه وکړه، شکر یې وویسته او روان شو. د هغه پر مخ د ډېرې ستړیا باوجود د خوشحالۍ نښې ښکارېدې، کومو چې زه په فکر کې واچولم. هغه لاندې وکتل او ویې خندل. زما یې سوچ او فکر نور هم ډېر کړ. ما هغه ته غږ کړ او ومې دراوه. زه خواته ورغلم او د خندا علت مې ترې وپوښته. هغه راته په ځواب کې وویل سبا به کلي کې واده دی. ښځې مې راڅخه د نویو جامو غوښتنه کړې وه. د همدې لپاره خفه وم. الحمدلله اوس پیسې پوره شوې. د تګ سره سم ورته جامې اخلم. بس همدغه سوچ مې کوو. ځکه مې وخندل. ما هم په نمجنو او ډکو سترګو د هغه سره خدای پاماني وکړه. هغه هم د کور په لوري روان شو. سوچ مې کوو چې یو خاوند د خپلې ښځې لپاره څومره سخته تېروي. که چېرې ښځه په دې پوه شي نو د خاوند په دیدن پسې به یې سترګې ړندې شي. په امت مهربان ستا شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک هغه ښځې ته د رحمت په نظر نه ګوري کومه چې د خپل خاوند شکر ادا نه کړي، تر دې چې د خپل خاوند ناشکره هم نه وي.